سلامونه ملګرو. په تیر ویډیو کې تاسو د اډوبي ایکسپریس په اړه ولیدل چې تر یو حده پورې هغه پروګرام معرفي کوي او ومو کتل چې کومې برخې لري او څه کارونه پکې کولی سو. په دې لنډه ویډیو کې به پر دې کار وکړو چې څنګه کولی سو د یو عکس شاته متن راولو. په یو عکس کې دننه د یو کس یا د یو څه شاته متن راولو او ولیکو. څنګه کولی سو چې بیکګراوند ته یو رنګ ورکو او دته بل رنګ ورکو. یا مثلا تاسو به د سپورټس ځینې عکسونه لیدلي چې په هغه کې مثلا څنګه له عکس سره متن یو ځای سوی. نو اډوبي ایکسپریس په تیر ویډیو کې تر یو حده پورې موږ وپېژندئ. نو نور اوس پر هغه باندې خبرې نه کوو او مخامخ راځو د عکس جوړولو ته. دلته زه ځم له خپل کمپیوټر څخه یو عکس راخلم. دا زموږ د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړي عکس دی، ګلبدین نایب. اوس په دې عکس کې موږ غواړو چې د ګلبدین نایب شاته یو څه ولیکو. نو دا څنګه کوو؟ په دې کې د دې عکس یو بله کاپي ماخلو او د دې پر سر یې اچو. په دې اړخ کې چې دی د ستاسو پر پاڼه چې هر څه پراته دي د هغه لیرز دي. مثلا شاته څه دي، د هغه مخته څه دي، بیا د هغه مخته څه دي. په دې کې د کم عکس چې مخته پروت دی د دې څخه بیکګراوند لرې کوو. دا اوس باید فکس پر هغه ځای راسي چې د دې شاته کم عکس پروت دی. شاته چې کم عکس دی یا په کم لیر چې شاته دی هغه تور سپین کوو. اوس تاسو وینئ چې هماغه بیکګراوند شاته تور سپین سو، خو د عکس هماغسې رنګه پاتې سو. مثلا د دې رنګ یو څه نور هم تیزوو. او اوس غواړو د دې سره متن یو ځای کړو. مثلا ته لیکو ګلبدین نایب. دې متن ته یو رنګ ورکوو چې د عکس او د دې له بیکګراوند سره ولګېږي. فونټونه ګورو چې کوم فونټ ستاسو د دې عکس لپاره خوښېږي. مثلا دا فونټ. دلته چې کومې طبقې پرتې وي دا د عکس شاته راولو چې موږ یې بیکګراوند لرې کړی دی. اوس دا فونټ یو څه نور هم لوی و. ګورو چې دلته بیکګراوند ته کم فونټ ته کم داسې یو رنګ ورکړو چې له دې بیکګراوند سره ښه راسي.
دلته کور وکړه یو بل فونټ هم وګورو زما په نظر دا فونټ تر هغه ښه راځي یا د ده نوم او تخلص سره پیلوو دا په دې ډول تاسې کولی سئ چې مختلف عکسونه او په عکسونو کې چې کوم کس یا یو څوک د هغه شاته متن راولئ نو دا یو نمونه وه تاسو بیا پر دې باندې کار وکړئ چې څنګه دا متن نور هم ښایسته کړئ او جوړ یې کړئ راځو یو بل عکس ته دا د نور احمد لکڼوال عکس دی چې فکر کوم دا آی پی ایل د یوې لوبې عکس دی په دې کې اوس په دې عکس کې یو بل څوک هم شته او آډینس دی په ګراونډ کې اوس غواړو چې دلته هم متن ولیکو هم د نور احمد څخه بغیر نور هر څه چې دي د هغه رنګ بدل کړو بیا هماغه پروسه کوو د عکس یو کاپي اخلو او د دې پر سر یې اچوو هغه عکس چې په لیر کې تر ټولو لوړ دی د هغه څخه بیکګراونډ لرې کوو اوس کله کله ستاسو سره په بیکګراونډ کې یو بل سم وي تاسو اوس هغه څنګه لرې کړئ او یوازې هغه څه چې تاسو غواړئ پرېږدئ بیکګراونډ ته زه تور سپین رنګ ورکوم دلته دا بل لوبغاړی مې پاته سو خو زه دا نه غواړم چې زما په عکس کې راسي نو ځم دا پاکوم اریز تاسو لرئ دلته اوس ستاسو نور ټول عکس تور سپین سو او یوازې په دې عکس کې نور چې دی هغه رنګه پاته سو مثلا دې سره بیا متن یو ځای کوو دا رنګ زما په نظر ښه دی دا د عکس شاته وړو اوس تاسو ګورئ چې په دې کې متن د نور شاته راغی او هغه بل لوبغاړی چې دی هغه هم شاته پاته سو نو دا که تاسو د سپورټ دپاره یو څه جوړوئ دې سره اوس مثلا نور متن یو ځای کولی سي مثلا لوبې 12 وکټس مثلا 20 دا متن هم دلته اچولی سي
دې متن ته زه غواړم یو شاډو هم ورکړم. تاسو د افیکټس د شاډو په برخه کې مختلف ډول سیوري یا شاډو ورکولی سي. دا عکس تاسو دلته ډاونلوډوئ د PNG په ډول او په خپل سوشل میډیا خپروئ. اوس تاسو که غواړئ چې مثلا همدا عکس یوې ویډیو ته چې تاسو د خپل یوټیوب لپاره جوړوئ څنګه جوړه کړئ، نو دغه آبجکټس چې دي چې مثلا هغه څه چې د عکس پر سر دي دا سلیکټوئ او ټولو ته یو انیمیشن ورکوئ. مثلا دلته تاسو کولی سئ چې د دغه انیمیشن یا لنډې ویډیو اوږدوالی وټاکئ. دا دلته تاسو د ویډیو په ډول د ویډیو په فارمټ کې ثبتولی سئ چې 1080 220 او 4K کوالټي باندې دلته ثبتوئ. نو 1080 زما لپاره ښه ده، زه دلته ثبتوم او خپل په ویډیو کې کاروم. ډېره مننه.